پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام جهادونه کړی دي. په دغه جهادونو کې یو غزا شوې ده د خیبر، غزوه خیبر. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله د عمرې لته مرګري وسرو نو کافر رئیسار کل وی تاسو بنزه عمرې له، او بیا الته یو معاهده لیکلې ده. د هغه معاهدې نه وروسته کال بیا مسلمانان تللی دي او عمره کړې ده، خو په دغه کال باندې هغوی پاتې شو. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مدینه منوره ته واپس راغی. مدینه منوره ته چې واپس راغی نو دا د محرم میاشت شروع تقریبا د اخیری ورځې د محرم وی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مشوره وکړه صحابه کرامو سره، مسلمانان د دې جنگونو نه بس د کافرونو نه د قریشو نه لږ په امن شي، دا غوینه یې ختم شوی. بل طرف ته مسلمانانو مخه وکړه چې زمون تر غټ رکاوټ چې دی نو دا يهود دي د خیبر، د مدینه منورې بنو قریظه او بنو نذیر اغم تلیو خیبر ته، او د خیبر خپل يهود ملته جمع شيو، خوشا قبایل انسان سره مرګري کړو او د مسلمانانو خلاف یو غټ قوت جوړ کړو. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته دا غوینه خطر و د خیبر د يهودونه. نو پیغمبر علیه السلام ځان سره صحابه واغشتل او خیبر ته لاړل. دا د محرم میاشي په سفر کې تیر کړه، ځکه په دې کې خو جنگ خنه دي چې خیبر ته رسیدل نو بیا محرم ختم شوی. په دغه غزا کې چونکه الته د يهودو قلاګانې وي غټي غټي، هغه فتکولو داغي دروازې چا نشوي لرکولې، هغه ته وروختل ډیر ګران کارو. نو د دې قلاګانې ډیر غټي غټي وي او نور داسې معمولی وړي وي، داغه څه مسله نه و. خو د درې قلاګانو کې مسلمانانو ته ډیر تکلیف ملو شو. په دې غزوه خیبر کې تقریبا مسلمانان شلو پوری مړي دي، سو کوئی اتلس مړي دي، سو کوئی پنځلس مړي دي، سو کوئی شل، خو تقریبا شلو پوری مسلمانان په دې کې شهیدان شوي دي. خو مسلمانانو کامیابی حاصله کړې ده، غټه کامیابی حاصله کړې و، ډېر لوی مال غنیمت د يهودو، ځکه دا غوی دا قلاګانې د پخوانه وي، دلته اوسېدل زمیدار خلکو، باغونه پټي او ډېر خد جون دي تیرو. الله پاک مسلمانانو له فتح ورکړه، مال غنیمت حاصل شو. په هغه مال غنیمت کې غلامان امراله له وینځ امراله. یو صحابي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تراغي، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما یو وینځ ته ضرورت ته، مال یو وینځ را. او دا صحابي دحیه کلبی رضی الله تعالی عنہ چې د شکل هم د پیغمبر علیه السلام پشانو. پیغمبر علیه السلام وتوی وی ورشو وینځو کې وګوره، او چې کومه د خوخه بس هغه یو واله یو وینځه تواله دې چې لاړ وینځو داسې ناس ته هغه ټول چې وکتی نو یو وینځه پکې خوخه شو، دا غینو مصفیه، هغه خوخه شو او غیر روانه کړ. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته یو سړی په منډه راغی، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو د صحابي ته یو وینځ ورکړی. وی او دغه ختمه ولا ورکړه، ما وی چې ورشه خوخه کپټ. یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا بنو نذیرو د سردار لور ده، دا د لوی خاندان خزه ده. یا رسول الله دا عام سړی سره نه خای او نه به سره جون تیر کی، د مجبوری جون به تیرې خدا د چې جوړ به را نشي،
ځکه چې دا د یو ډیر لوی ملک او د یو ډیر لوی سړی لور ده نو دا که واپس شي نو خبر پیغمبر علیه السلام مو فرمایل وی دا دوانه مال راو غواړي دحیه کلبی رضی الله تعالی عنہ امرو وخته دغه صفیه بیبی امرو وخته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دحیه کلبی رضی الله تعالی عنہ ته وی کستا خوخی او راضی نتبلا وینځه واخله او دا پرېده هغه ته یا رسول الله زما وینځه پکار ده کدای او کبل یار یو چې څه د خدمت د پاره وینځه غواړي بس راضی شو سم دستی هغه پرې خو ده چې هغه پرې خو ده نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه وینځه ته د اسلام دعوت ورک وی ته مسلمان دا خو يهودانو هغه اسلام قبول کو کلمه ویله مسلمان شو چې کلمه ویله نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه ته وی کستا خوخی نو کته ما سره نکاح کول غواړي نو زه تا په نکاح باندې اخلم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا هغه پیغام ډیر خوښ شو وی یا رسول الله بالکل زه تا سره وعده کول غواړم پیغمبر علیه السلام وسره نکاح وتړل او دا داسې ورځي چې دوی د خیبر نه را واپس کېدل راتلل په لار باندې د دې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره ملاوي دلم شوی دي او په لار باندې د دوی هغه سفر او د دوی مرګرتیا و پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په ټول سفر بیا دې سره دا به ځان سره ساتله مدینه منوره ته چې کله راو رسیدل نو چون کې د نورو بیبيانو خپل کورونه د دې خو کور نو دا د یو صحابي و ته کور ورکه یا رسول الله دا بدلته تاسو دې لزه راځي او دا بدلته مونږ کوي ډیره ښه خزو کې مشهور شو چې یو يهودانه مسلمانه شوی دا او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وسره وعده کړی دی او ډیره زیاته حسینه خزاله او یقیني حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها امهات المؤمنین کې ډیره زیاته خشته و د دې حسن چرچی په ټول علاقه مدینه منوره کې خوريش خزرات لی او کتی چې دا بیبي سوک ته دا صفیه څنګه خزاله ټول خزرات لی حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها امراله چیرې وګورو چې دا پیغمبر علی السلام بیبي دا د نکاح وسره کړی دا خزه څنګه خو ډېر په پټ مخ باندې نور خزو کې داسې پټ رااله او وی کته دې خو ځان پټ کو خو پیغمبر علی السلام داسې ناستو نو حضرت عائشه او پیجنده چې دا په خزو کې حضرت عائشه ده نو چې کله واپس کېدنو پیغمبر علی السلام په आवाज وکړ عائشه تراش څنګه ده نو خزه خو ډېر زدناکی کنه خزه خو بنه خو بالکل نه منی ارزوک منی خو بنه نو پیغمبر علی السلام ته وی يهودانه ده پیغمبر علی الصلاۃ والسلام وتو فرمایل وی ایمان راوړی اوس مسلمانه شوی ده نو ته ولې داسې نسبت کې خو مسلمانه ده يهوديت ختم شو بس دا غي يهوديت ختم شوی او حضرت عائشه زر د پیغمبر علیه السلام نه روانه شو لاړه یو ځل دا بیبي دا خزي حسد کوي او بل سره ډېر زیات او بیا بنې خو جګړم کوي حضرت عائشه او د حضرت حفصه چې د حضرت عمر لور دا دوانه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیبیانې وي خو د لوی خاندان وي او د لوی سړي لونه وي یو د ابوبکر صدیق لور او یو د حضرت عمر لور نو د دوی او راجو پکور کې
نور خزي داسي نوی لکه څومره چې داوي. نه یو ځل حضرت صفیه رااله او پیغمبر علی السلام ته شکایت وکړ یا رسول الله دا عائشه او حفصه مې ډېرې تنګي. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته ویلي پس دې تنګي وی بس ما ته هغه خپل هغه خبر راته کوي یو راته وی چې زه د ابوبکر صدیق لورې ما او بل راته وی چې زه د حضرت عمر لورې ما او زمون داسې خاندان دی او داسې خاندان او ته خو یو وینځه او يهودانه یا رسول الله دوی می تنګي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وتو فرمایل وی خاندل وته وی چې کله ته دوی دا خبرو کی چې زه د ابوبکر لورم او زه د عمر لورم نو وی ته وته وایا چې زه د هارون علیه السلام لورم او زما تر چې ونه هغه موسی علیه السلام او زه د هغه خاندان سره تعلق ساتم. زه د موسی علیه السلام ورېره ما زه د هارون علیه السلام خورې ما ته داسې وایې کا. خدا د خزو هغه خپل ضد وی او عناد دی او دا جنگ جګړه او پکور کې راتلې د پیغمبر پکور کې بموي. خو پیغمبر علیه السلام ته یو ځل طریقه دا و چې په کوم کور کې او پیغمبر علیه السلام ورسته روله کمی بیبي سره نو بس داغه د کور خوراک ته کو داغه د کور خسکات ته کو کوشش پیدا کو چې بیا دا خفه نشي. نو یو ځل یو بلی بیبي پیغمبر علیه السلام له سپخکړی او داسې پلیټ کې راوړل د بلی بیبي کور دا الته راوړل چاله ورکړو چې دا یو څه پیغمبر علیه السلام له الوا به پخکړو. نا بیبي چې دا سیولې دل چا ماشوم راوړي او ماشوم ته وی دا سدي دا چا درکړل وی دا غفلان کې بیبي دا پلیټ دا سیونی و دا سې لری غزار ک هغه چې سپکی و غون توي پیغمبر علیه السلام مخاندل ورغه پیغمبر علیه السلام حدیث کې دا ذکر راغلی دی په خپل شورو شو هغه الوا او ترکاری او غیره سره غوندول او پلیټ کې دوباره اچوله او خاندل. یو خزه بل نه برداشت کوي نه داغي خوراک بیا به برداشت کو نه به بل څه برداشت کو. دا نوک جوک دا به د پیغمبر علیه السلام په کور کې مو خدا بی دا په خیبر کې مسلمان شوی و يهودانه و الله چې دیوته اسلام نصیب کو او حسینه خزه و الله پیغ او د یو لوی سردار کنعنا دا د غلور و الله پاک اسلام ته واستو امهات المؤمنین وګرځیدا زمونږ ټولو مسلمانانو مور ده امهات المؤمنین. دا ژوندې و ډیره زمانہ دا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په زمانہ کې دا ژوندې و. نو د دې بیا یو وینځه و نوکر و هغه یو ځل حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته شکایت وکړ. شکایت یې دا وکړ وی دا حفصه چې دا د هفتیر وز عزتمند غني د يهودو د هفتیر وز د عبادت ته هغه د دې احترام کوي. زمونږ د مسلمانانو د جمعیر وز ده او د عیسایانو د اتوار وز معظمه ده. نو یو خدا د هفتیر وز معظمه غني او بل دا يهودو سره خېګړه کوي. دا څومره يهود چې دین دا وسره قومي د قبيله ده نو دا وسره امدادونه کوي او خیر خېګړه وسره کوي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ حضرت حفصه ته اطلاع ولېګله چې ستادي وینځي دا شکایت کړي دي نو ته یقیني د هفتیر وز عزتمند غني. ناغي وته اطلاع راولېګله وی چې دا کوم ورځې ما اسلام قبول کړی دی نو باس ما د هفتیر ورځې تعظیم پرېخې دی د جمعې د ورځې تعظیم زکو. او باقی دا خبره چې زه يهودو سره خیر خېګړه کوم ناغه زما قوم قبیله ده نو قوم قبیله سره به خامخا خېګړه کې ستا خاندان ستا قوم ستا قبیله نو زما قوم د يهوديان نو خامخا چې غریبانان پکې نو زه به سره خیر خېګړه کوم. د حضرت عمر ته جواب ورک اغله خو دغه جواب ورک خو پکار خدا و چې دغه وینځه داسې په مخ باندې والي و
او زورنه وته ورکړی و چې تا دروغ ولي ویلي چې زه د هفتې دروازه تعظیم کوم. نو حضرت حفصه ډیره نیک بیبي و، بردبار خزوا، صبرناک خزوا، تقوادار. هغه وین زیرو غوښته ورته وی تا دا خبره حضرت عمر ته کړی ده؟ هغه وی او ما کړی ده. وی دا دی ولې کړی ده؟ ناغي وته وی بس شیطان را تزله کې واچول چې دا خبره عمر ته وکړه، شیطانت وکړه، دا راته شیطان بس دا خبره فکر. خزانه وی چې ته زمانه منی او د شیطان منی نو زما آزاد کړی، پکاره چې سزا ورکړي. نه وی عزت ما آزاد کړی، نو بس آزاد څوک د سره بد کوي ته سره خېګړه کوه. دا د محرم میاش کافر وبدي کیو بل سره بدی نه کوله، دشمنی به نه کوله، جنگ جګړه به نه کوله. ذی قعده او ذل حجه او رجب میاش چې د بزرګ میاش هغه د سلور میاشتو کې وا کافر خپل منځ کې جنگ جګړه نه کولی. مسلمانانو تم د خدای پاک دغه حکم دی چې د دې میاشتو تعظیم کوي، د حرمت خیال ساتي. دا ډېر عزتمند او محترم میاشت دي. عزتمند میاشت دي د کې یو ورځ د لسم محرم عاشوره چې وته مونږ وایو. لسم محرم دا عاشوره وته ځکه وای یو خدا د دې میاشتې لسم ورځ ځکه وته عاشوره وای. او لسو پیغمبرانو سره الله وتعالى لسو پیغمبرانو ته پدې کې یو کرامت او عزت ورکړي. آدم علیه السلام پیدایش پدې کې شوی د حوا به او داغه بیا چې دینو د نوح علیه السلام کشته هغه په جودي غر باندې ودرېدلې ده. ابراهیم علیه السلام د اور د نمرود نه په دقه لسم محرم باندې راوته الله وتعالى نجات ورکړو. دغه سي موسی عليه السلام د فرعون د ظلم او زیاتینه چې خلاصېده خدای پاک چې هغه غر کول په دریاب کې او دوی ته نجات بیا مونته دام چې دینه د لسم محرم رضوا. حضرت یونس علیه السلام چې مې خېټه کې سلوي خرزه تیرې کړې وي چې روت اغم چې دینه د لسم محرم رضوا. دغه سي عیسی علیه السلام چې الله اسمان ته خېجاو د يهودو نو ته نجات ملو شو اغم د لسم محرم رضوا. د ازمکه او اسمانونه چې خدای پاک جوړ کړی دام په الله په لسم محرم باندې جوړ کړی دي. دا سیدا یو سو واقعات پکې شوي دي، تقریبا لسونه زیات واقعات علماء لیکلي دي دا په دې عاشورې پر ورځ باندې شوي دي. حدیث کې د دې ورځې ډېر لوی فضیلت راغلی دی. پیغمبر علیه السلام چې کله روزې نوې فرض شوی نو په دې ورځ باندې په لسم محرم باندې با پیغمبر علیه السلام دا روزه خامخانی و چې مدینه منوره ته هجرت وک او دا به کافر نیوا په دې ورځ به د کافرم روزه وای دی. لسم محرم دا د کافرم دا طریقه په دې باندې به روزه نیوا. پیغمبر علیه السلام چې مدینه منوره ته هجرت وک نو يهودي ولیدل چې هغه په دې ورځ روزه نیوله. نو تاسو وک تاسو ولې روزه نیسئ؟ وی موسی علیہ السلام زمونږه مشر او پیغمبرو الله د فرعون نو ته نجات ورکړو په دیر وز باندې نو مونږه په دغه شکریا کې مونږه روزه نیسو. نو پیغمبر علیہ السلام مسلمانانو ته وی تاسو د دیر وز احترام کوئ او تاسو روزه نیسئ. خود د يهودو د مخالفت د وجنه چې دوی سره موافقت را نشي مخالفت وي نو یو ورځ یا وسره مخکې روزه نیسي یا یو ورځ وسره روستو نیسي. اے مسلمانانو تاسو دوه روزې نیسئ. خو پیغمبر علیه السلام ټول عمر چې روزې نوې فرض شوې نو دا روزې په ځان فرض کړې و پیغمبر علیه السلام به دا روزه نیوه. او دا درې ورځې د هر میاشت کې دیار لسمه سور لسمه او پنځل لسمه دا به پیغمبر علیه السلام نیوي. غټ ثوابونه دي د دې روزې نیولو. یو عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمای وای څوک چې د عاشورې دروازه روزه ونیسي الله پاک د لزر حجونو او د لزر عمرو قبول شو ثواب الله دل ورکي. د لسو زرو حجونو عمرو قبول شوی ثواب دا څوک کولی دا په دې یو روزه باندې الله چې دې دا اجر او نیکی الله ورکي. او دغه روایت کې غالبا راغلی وای الله پاک د لسو زرو
شهدا او ثواب ورکي لزر شهیدان چې په جنگ کې شهیدان شي خدای غول سمره اجر ورکي دمر الله په یو روزه باندې ثواب ورکي او چې چاله روزه ماته ورکړه لکه یو سړی روزه نشي نیوي یا روزه نیوي شي روزه هم نیولې ده خو یو بل مسلمان روزه نیولې ده د عاشوري د لسم محرم او دوله وبو ورکړي یو قجوره ولا ورکړه روټه ورولې غل چې زما په دې قجوره باندې روزه ماته کا زما په دې وبو باندې روزه ماته کا چاله روزه ماته ورک د دغه ورځي نو وېدا داسې شو حدیث کې راځي لکه ټول د پیغمبر علی السلام امت ته چې د افطاری ورکړي دومره لوی اجر او ثواب دی دا ورځ را روانه چهارشنبه په ورځ ده نو چې یو ورځ مخکې وسرونی سو نو منګل او بود بشي کې دي چې د حکومت فیصله یو ورځ رستو وي دا میاشي مخکې یو ورځ وي او هغه فیصله رستو کړی نو چې منګل روزه وسرونی سو را روان منګل او بود نو دغه ورځ به پکې خامخا راشي يهود سره مخالفت هم راشي نو منګل او بود دا دوه روزي کومګونی وي الله به دغه اجرونه او ثوابونه را لراکي الله دې مالم د عمل کولو توفیق راکړي الله دې تاسو ټول له عمل کولو توفیق راکړي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد خدای دا راتلم قبول او منظور کړي دا عبادتم قبول او منظور کړي خدای مونږ ټول دیندار کې نیک عملم کې صالحم کې مردگان د اهل اسلام او بخي خدای بیمارانو تم شفا ورکړي حاضر جمع سے شری حاجات دی خدای ټول شری حاجاتم پورا وګرځي ظالمانو مفسدانو په امان کې وساتي خدای د یو بل د حرمت دا میاشتم د حرمت دی او دا انسان ډیر زیات د حرمت دی خدای د چا بیزتی را نه ومکه د چا بے وقتی را نه ومکه خدای دشمنو طرف غنونه خدای مونږ ټول په امان کې وساتي خدای د میاشتو حرمت خدای د انسانانو د حرمت د مسلمانانو د حرمت توفیق را لراکي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه